تاسو مخکې د حیا تعریف وکم چې حیا څه ته ویل کېږي. حیا په لغت کې وقار او سنجیدګۍ ته ویل کېږي او د بې شرم فحاشۍ او بې حیا ضد دی. حیا په هغه صفتونو کې یو صفت دی د کوم په وجه چې انسان کردار خسته کېږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، امام بخاری په خپل صحیح بخاری کې باب ذکر کړی دی، الحیاء من الایمان، modesty is the part of ایمان. حیا د ایمان حصه ده. امام الدنیا فی الحدیث، امام بخاری په خپل صحیح بخاری کې حدیث ذکر کړی دی، حدیث نمبر 3483، ان مما ادرك الناس من كلام النبوة الاولى اذا لم تستحي فافعل ما شئت. خلکو چې د نورو پیغمبرانو په خبرو کې څه موندلي دي هغه حیا ده، او که چېرته چا کې حیا نه وي هغه چې بیا څه کوي نو کوي دي. د الله پیغمبر د حیا نه ډک انسان او ټوله دنیا په دې خبره باندې ګواه ده. لکه د دې خبرې دلیل د امیر المؤمنین فی الحدیث امام بخاری په خپل صحیح بخاری کې حدیث ذکر کړی دی، حدیث نمبر 349 کې کله چې د الله نبی صلی الله علیه وسلم د معراج په شپه اسمان ته لاړو او هلته بیا الله سبحانه وتعالی 50 منځونه فرض کړو. بیا چې ښکته راغی نو موسی علیه السلام ورته ویل واپس لاړ شه ځکه ستا امت دا نشي ادا کولی. نبی صلی الله علیه وسلم واپس لاړو او الله رب العالمین 15 منځونه کم کړو. بیا چې ښکته راغی نو موسی علیه السلام واپس ولېږو او بار بار دغه شان ولېږو تر دې چې 15 منځونو ته الله رب العالمین رسول الله رب العالمین رسول. نو موسی علیه السلام بیا ورته واپس لاړ شه. نبی صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل استحییت من ربی، نور نشم تللی مال د خپل رب نه حیا راځي. د الله پیغمبر کې د پیغلې جنې نه زیاته حیا وه. لکه د دې خبرې دلیل په صحیح مسلم کې حدیث دی، حدیث نمبر 2320 کې كان رسول الله صلی الله علیه وسلم اشد حیاء من العذراء فی قدره. دغه شان عزتمندو د حیا ډېر مثالونه به موږ ته میلاو شي که چېرته مونږ د صحابه کرامو زندګي سټډي کړه. د الله پیغمبر او صحابه ډېر اعلی خلک وو. د حیا په باب کې د هغې صحابه کرامو نه یو عثمان رضی الله عنه چې د حیا نه ډک انسان و. عثمان رضی الله عنه په ځمکه به ګرځېدو او ملایک به اسمان کې حیا کوله. علي رضی الله عنه د نبي صلی الله علیه وسلم نه صرف په دې بنیاد تپوس نه کوي ځکه چې د نبي صلی الله علیه وسلم لور د علي رضی الله په نکاح کې وه. د حیا په وجه د هغه نه تپوس نه کولو. صحیح بخاري کې حدیث دی، حدیث نمبر 6122 کې 6122 کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د مؤمن مثال په شان د هغه ونې دی چې هغه سرسبز یعنې شنه ونه ده او د هغې پاڼې نه غورځېږي. صحابه کله یو ونه یادوله او کله بله ونه یادوله. عبدالله بن عمر رضی الله عنه فرمایل فاردت ان اقول هي نخلة وانا غلام شاب فاستحييت. ما ته پته وه چې دغه ونه د کجوري ونه ده خو لیکن ما د حیا د وجې نه شونه ویل. دغه شان عزتمندو یو ورځ نبي صلی الله علیه وسلم ناستو او دا پنډۍ یې ښکارېدله. ابوبکر رضی الله عنه راغی، نبی صلی الله علیه وسلم مغه شان ناستو. بیا عمر رضی الله عنه راغی، نبی صلی الله علیه وسلم مغه شان ناستو. بیا چې کله عثمان رضی الله عنه راغی نبی صلی الله علیه وسلم خپله پنډۍ پړه کړه. عایشه رضی الله عنها بعد کې تپوس کوي ای د الله پیغمبره تاسو ولې داسې وکړه؟ نبی صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل الا استحي من رجل تستحي منه الملائکه. زه د هغه کس نه څنګه حیا ونه کړم د کوم کس نه چې ملایکې حیا کوي. ابن ماجه کې امام ابن ماجه په خپل سنن کې حدیث ذکر کړی دی، حدیث نمبر 4184 الحیاء من الايمان والايمان في الجنه حیا د ایمان حصه د ایمان خلق جنت ته بوځي. صحیح بخاری کې حدیث دی، حدیث نمبر 9 کې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي لم تظهر الفاحشه في قوم قط حتى يعلنوا بها الا فشاء فيهم الطاعون. کم کس نه چې حیا لا شو به حیا شروع کې الله رب العالمین په داسې کس باندې طاعون بیمار راولي. د وخت د کمی د وجې نه په دې باندې اکتفا کول غواړم. اخیره کې د خپل تقریر د علامه اقبال په شعر باندې ختمول غواړم. حسن کردار سے نور مجسم ہو جا کہ ابلیس بھی تجھے دیکھے تو مسلمان ہو جاؤ.